احمد مسعود سره چا څنګه ولې خیانت وکړو؟ کلکاني وای احمد مسعود باور یې له لاسه ورکړو. کلکاني وای محمد مسعود ته ډیر وویل چې دوکه کوي. حقیقت چې د جبهه مقاومت غړي په سمنګانو کې طالبانو باندې خرڅ کړل. د جبهه مقاومت د ډلې احمد مسعود له مشر دغه لویه تېروتنه وه. کلکاني ویلي ما ورته باور مه کوه، خو بیا هم هغه باور درلوده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په جمهوریت نظام کې د سمنګان وروستی والي داود کلکاني د امریکا غږ په کاکتوس خپرونه کې د ایبک ښار د سقوط په اړه له ځینو حقایقو پرته پورته کړې ده. دغه خبرونه چې تېره شپه خپاره شوه، کلکاني پکې ویلي زه په ایبک ښار کې وم. له ځان سره مې درک کړه چې د مشرانو جرګې غړي او سمنګان کې د نامسوله وسلوالو قمندان محمد اسیف ستونزه جوړوي. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود او د مشرانو جرګې له مرسیال محمد علیم ازدیار سره مې پرله پسې اړیکې ونیولې. هغوی دواړو راته ډاډ راکړ چې سناتور محمد اسیف په هیڅ کله له موږ سره خیانت ونه کړي. هغه د یو جمهوریت ښه غړی و، هغه یو صادق انسان دی. اما وروسته خبر شوم چې دغه سناتور د شپې لخوا ټولو طالبانو ته خبر ورکړی و او په پټه یې زموږ کسان پر طالبانو خرڅ کړي ول او ونیول شول او اوس په زندان کې پراته دي. کلکاني دغه پړه د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود باندې اړولې ده. هغه ویلي ول که چیرې ده هم لږ خپلو عسکرو ته فکر کړی وای او په غم کې وای نو اوس به داسې کار نه وای شوی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. الله پامان تر بیا خیر شریم.